افغان کډوال امریکا کې له سختو ستونزو سره مخ دي. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پامیر پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د امریکا له لوري ایستل شوي کډوال په کمپونو او امریکایي ایالتونو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په نظامي اډو کې یا کمپونو کې پراته افغان کډوال او همداراز هغه کډوال چې له دغه کمپونو ایستل شوي دي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سرچینه کاږي چې دوی لا هم د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. د توکو ګرانۍ ژوند سخت کړی دی او هڅه کوي چې په لرو پرتو کلو او سیمو کې د ټیټې بیې کورونو د اوسېدو لپاره پیدا کړي. له دغه ورځپاڼې سره د کډوالو په مرکه کې ویلي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له امریکایي حکومت یې غوښتي چې د دوی پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي.